یاره قید اعظم بابا تا خو موږ په دالو باندې وپړسولو چې راغټ شوي یو راپیدا شوي دغه دال دی او دال دی دال دی او دال دی په دالو باندې د شنه کوتا چې د پاکستان جوړولو نو یو بل شی به دې پکې اضافه کړی که نه لکه وښه به دې پکې اضافه کړې وه او که وښه نه وه نو له ګرډوکې خو به دې پکې اضافه کړي که نه وه قید اعظم بابا په دالو باندې شین شومه و زمانه و شریفه زویه دغه د دالو دانې خوري که نه دا دې وګوره ظالمه سم پړسېدلی سټ دې وخو سټ د دالو دانو باندې خو سړی پړسېږي او دا دې سټ دې کړی دی او دې بل ماشاءالله فضل الرحمن ته وګوره هغه تک سپین دی ماشاءالله شونډې څومره سرې سرې دي یاره قید اعظم بابا ته موږ باندې ریشخند وهي هغه چې دی که نه دغه کړی یې فلټرې لګولی دی ګینې دا خو ماشاءالله دالو تک ټول کړی دی او زه چې دی پړسولی یم اوه قید اعظم بابا یاره نواز شریفه دغه دالو پسې بد مه وایه که نه دا د دالو دانو باندې خو تا دا د سټو خو پړسېدلی یې پې او ده چې دې ته راغلو نو ما طرف څه نه و په ژوندون یې رانه سکرېټ جوړ و دا د مخ هډوکي مې بګ بګ راوتي ول نو ما ویلې راځه د خیر چې دغه د دالو دانې پرتې وي مېل زه به یې وخورم او خپلو چرګونو بچو ته به مې ورکړم یاره قید اعظم بابا چې هر څه دې کړي دي خو موږ دې په دالو باندې اړولي وو ښه او بل فضل رحمانه ته داسې څنګه چې غلی ولاړې پروت پروت ولاړې غږ هم نه کې خیر خو به یې که نه ته لکه چې په مزو کې یې ښه په دې دالو باندې مې یو ټاپه ولګوه که نه چې دې ورته وویل چې دا دال ډېر مه خورئ بیا پړسېږي تاسو خو ټاپې یې لګوئ خو په دې مې یو ټاپه ولګوه که نه یاره نواز شریفه ته غلی شه ته شور مه کوه که نه نن سبا زه په نشه کې یم او دالو باندې مې سر دی خبره داسې ده که نه چې د ملک نه خو ټوله غلا تاوږه غوښې م تاوې وړې شاټینګ هینې م تا وتښتولې او چې خبره لرې دې مو تښتول نن ته دې دال پرېښې دي ته خو خبرې مه کوه قید اعظم بابا د ډېرو ټول لاسه موږ ډېرې پیسې وګټلې خو به دغې ټولې وتښتولې غوښه یې ځان سره وتښتوله صرف یې دال پرېښې دې موږ ته د وګوره په دالو باندې مې خېټه بهر راووتله زه خیر دی زما بچو داسې دالو پسې بد مه وایئ صحیح ده که نه دال ډېر ماشاءالله ډېر ښه شی دی او دال خورئ چې په دالو باندې وپړسېږي نو خلک به وایي چې دا د قید اعظم بچي پلار یې وچ کلک و دا د بچي غټ غټ دی نو دال خورئ دال ښه شی د دالو پسې بد مه وایئ او باقي خبره داسې ده که نه فضل رحمانه چې ته خو ماته ډېر ښه سړی ښکارې دې چل وکړه چې دال په تقسیم سره په باقیانو باندې تقسیموه ولې چې دا زما نصیحت دی تاسو ټولو ته او ټول عمر دال خورئ زه په تاسو باندې فخر کوم چې تاسو دال خورئ او باقي خبره داسې ده که نه چې نواز شریفه چې بیا دې بوره اواز وانه وړمه پروګرام ته ورګایه